پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، لکه چې په تیر جهاد کې امریکایانو د افغانستان د بادیانته او مخلصو مسلمانانو په ضد باندې څومره تبلیغاتي وسایل په کار باندې واچول چې له هغو ډلې څخه تر 80 ډیر تلویزیوني چینلونه، تر 100 ډیر راډیو سټیشنونه او تر 1000 ډیر چاپي رسنۍ دلته فعالې کړې وې چې د افغانانو په فکرونو باندې کار وکړي. نو له کوم محاذه چې دښمن د موږ په ولس باندې حمله کړې، له هغه محاذه بیرته باید دفاع هم وشي، خو هغه دفاع د دغو وسایلو پر مټ باندې کیدای شي. ورونو، که چېرته د عراق، شام او فلسطین د مجاهدینو په هکله باندې څېړنې ترسره شي، هغوی ټوپک، میزایل، راکټ لانچر او حتی داسې بې پیلوټه تیاري جوړوي چې د اسرائیلو په سر باندې کامیاب پروازونه کوي. نو موږ چې له 40 کلونو راهیسې له لویو قدرتونو سره په جګړه باندې اخته یو، ولې دغه ډول کارونو ته په مسلکي ډول باندې توجه نه کوو؟ په کار خو دا وه چې په دې ډګر کې د افغانستان د مجاهدینو تجربه تر نورو مجاهدینو زیاته وای، خو داسې ښکاري چې زموږ جهادي قیادتونه په هر وخت کې په دې مجال کې د غفلت او بې توجهۍ ښکار شوي دي. نو دغې برخې ته ډېره توجه پکار ده. ورونو، دې نقطې ته باید د موږ او تاسې پام وي. پوځي صنعت که هر څومره وړوکی او ساده هم وي، بیا هم د پوځي وسایلو په خودکفایي او د دښمن په خلاف کې د مقابلې په کار کې مهم رول لري. په افغانستان د امریکا او اروپا د تیرو یرغلونو په مقابل کې چې مجاهدینو یوازې د باروتو او په خپلو لاسونو د بمونو د جوړولو صنعت درلود، نو دې صنعت د جهاد صف دومره قوي کړ چې د هغه په وسیله مجاهدینو وکولی شوی چې د نړیوال صلیبي ائتلاف قواو ته داسې ضربې ورکړي چې په پایله کې تقریبا د 50 هیوادونو پوځیانو د مجاهدینو په مقابل کې ماتې وخوړه. د الله جل جلاله په زور او نصرت سره د صلیبي ائتلاف د غړو د خپلو احصایو له مخې د هغوی پوځیانو او پوځي وسایلو ته تر ټولو لوی زیان هغو بمونو ور اړولی چې مجاهدینو په خپل لاس باندې له هغو بارودو څخه جوړ کړي وو چې دوی په خپله جوړ کړي وو. د مجاهدینو په یو ساده ماین چې یوازې 100 یا 200 ډالر مصرف به یې درلود، د امریکایانو او د هغوی د ملګرو هیوادونو داسې ټانکونه او پوځي وسایل په دغو بارودو له منځه وړل کېدل چې د هر یو قیمت به تقریبا $1 میلیون وو. ورونو، په جهادي اعداد کې د پوځي صنعت شتون د جهاد د تداوم او د مجاهدینو د پوره استقلالیت د ضمانت په معنا ده. او که چیرې مجاهدین په دې ډګر کې اعداد ونه لري، نو طبیعي ده چې د بارودو او مرمیو په لاسته راوړلو کې به له ډېرو ستونزو او سختو شرایطو سره مخ کیږي. د پوځي صنعت د برکت او اهمیت په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا هم راغلی چې د غشي جوړونکی به د هغه له ویشتونکي او ویشتونکي ته له ورکوونکي سره 3 واړه جنت ته ځي، چې د هغه حدیث شریف ژباړه په دې ډول ده: په یقیني ډول الله جل جلاله به په یو غشي 3 تنه جنت ته داخلوي، د هغه جوړونکی چې په جوړولو کې د ثواب اراده لري، د هغه ویشتونکی او ویشتونکي ته د هغه ورکوونکی. په دې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غشي جوړونکی د هغه له ویشتونکي سره په اجر کې یو ډول ګڼلی دی. ورونو، پوځي صنعت په قرآن کریم کې هم یاد شوی دی. الله جل جلاله د سورة حدید په 25 نمبر آیت کې فرمایي: او هم مو اوسپنه پیدا کړې ده، په هغې سره سخت جنګ کېدای شي
او خلکو ته ورکړي ډېرې ګټې دي تر څو الله جل جلاله ښکاره کړي. هغه خلک چې د الله جل جلاله له لیدلو پرته د هغه او د هغه د رسولانو مرسته کوي، بېشکه الله جل جلاله قوي او پر هر څه باندې غالب دی. ورونو، دا چې موږ او تاسې له موضوع څخه ونوځو، نو په دې برخه کې دغه یوه ابتدایي تبصره وه چې دې برخې ته د اړوند مسؤلین پوره پاملرنه وکړي چې په روانو وختونو کې به انشاء الله تعالی یو دوی لوی اجر وګټي او له بلې خوا به مسلمانانو ته ډېره وسایي وي. ورونو، اوس به راسو د خپلې کیسې دوام ته. عبدالله 500 سپاره او 1.5 پیاده غازیان له ځان سره ملګري کړل. هر یو غازي ته یو لیندۍ او د 2 غشو کڅوړې ورکول سوي وې او بیا د مخکې پر ځای باندې شاته روان سول. خو وروسته دوی بیا راتاو شول او سیند ته ښکته شول. هغه خپل غازیان په غاړه باندې وساتل چې تر ځنګلونو پورې اوبه ولاړې وي. هغه ځای دومره لرې نه و چې شپه پرې تېره شوې وای. دا وخت د ښار په کلیسا کې زنګ او د مسلمانانو په تمځای کې د سهار اذان وشو. غازیان ټول خپل هدف ته ورسېدل، په کوم ځای کې چې د کښتۍ څخه مال ښکته کېده. هلته د مال ښکته کېدو لپاره ځایونه جوړ شوي وو. له هغه ځایه څخه به مسافر کښتۍ ته پورته کېدل. په دې سیند باندې پل هم و چې د غازیانو د تمځای په سبب بند پاتې شوی و او خوراکي شیان نشو راتللی. عبدالله په هوښیارۍ سره خپل غازیان ځای پر ځای کړل مخکې له دې چې د سهار روښنایي خپره شي. د اندلسي پوځ 2 صاحب منصبان چې کله تر سهاره پورې خپل ځای ته ونه رسېدل، نو بل پوځي پسې راواستول شو چې په آس باندې سپور و. کله چې هغه د 2 پوځیانو د نیول کېدو ځای ته ورسېد، نو یو غوښی د هغه په اوږه باندې ولګېد. هغه په منډه بیرته ولاړ او آس یې په منډو کړ. هغه چې کله ښار ته ورسېده، همدومره یې وویل چې بندر مسلمانانو نیولی. په دې خبره د پوځ یو سپور ټولګی هلته واستول شو. هغوی چې کله د ښار د شاتنۍ برخې غونډیو څخه په وتلو شول، نو د غشو باران ورباندې پیل شو. سپاره پرته له مقابلې وتښتېدل. موسی بن نصیر رحمه الله د دې ځای ښي او چپ لوري ته نور غازیان هم واستول. کله چې بله شپه راغله، نو یو په بل پسې 4 کښتۍ راغلې او د بندر سره ولګېدې. سمدستي پرې مسلمانانو ولکه وکړه. په یوه کښتۍ کې په سلګونو وزې او پسونه وو. په پاتې کښتۍ کې اوړه، غوړي، ترکاري او د شرابو مټکي وو. د عبدالله په حکم د شرابو مټکي او ډرمونه اوبو ته غوځار او خالي کړی شول. بیا موسی بن نصیر رحمه الله ته احوال واستول شو چې د دې سامانونو رسولو لپاره نور غازیان راواستوي. د دې عملیاتو څخه وروسته 7 یا 8 ورځې پس په ښار کې قحطي او د خوراکي شیانو کموالی پیدا شو. تر ټولو زیات کموالی او قحط د شرابو و. د شرابو کموالی د مریده خلک او پوځیان ټول د لیونیانو په شان باندې کړل. هغوی په خپلو کې سره جګړې کولې. په ښاریانو کې جوش او جذبه په کمېدو شوه. د مریده پوځ د بندر د خلاصولو لپاره 2 ځلې سختې حملې وکړې. خو موسی بن نصیر داسې نظم جوړ کړی و چې دښمن پرته له تاوان بل څه نشوی ترلاسه کولی. یوه شپه رازلیف وویل: اوس ووایه ایجلونه، اوس به د خلکو حوصله او همت راپورته کړی شي. ایجلونه وویل: هو، زه پوهیږم چې د ځواکمن دښمن مقابله کېدای شي، خو د لوږې مقابله ځواکمن دښمن هم نشي کولی. خو زه به یو ځل بیا په خلکو کې د جوش او جذبې را پیدا کولو کوښښ وکړم. رازلی وویل: حقیقت ته وګوره ایجلونه، خلک د لوږې سره مخامخ دي. زه ډیر په فکر او غور سره خبرې کوم. اوس مریده خوندي نشي پاتې کېدای. وږی ولس باغی کیږي، ولسي خلک وږي ساتل کیږي او د پوځیانو ګیډې هم باید مړې شي. ولسي خلک پوځیانو ته په ښه نظر سره نه ګوري. زه دا درته وایم چې راځه د شپې له مریدات څخه وتښتو. ما هر څه برابر کړي. زموږ لپاره به د شپې دروازه پرانیستل شي. ایجلونه وپوښتل: چیرې به ولاړ سو؟ آیا داسې کوم ښار شته چې د مسلمانانو څخه خوندي پاتې وي؟ ورونو، دا د هغه وخت زړور او باتور مسلمانان ول چې د کفارو ډېر کم ښارونه ورڅخه په امن پاتې وو او دوی ورکې د امن ژوند درلود. ورشئ اوس اندلس وګورئ چې پخوانی اندلس، غرناطه، قرطبه، طلیطله په کوم حالت کې دي. هغه غازیان چې هلته تللي ول، د هغو په اولاده کې آیا داسې څوک شته چې خپل تاریخ فقط د یو څو دقیقو لپاره وګوري یا یې خپلو بچیانو ته بیان کړي؟
په هغو باندې اوس ګردونه پراته دي. هغو کتابو ته څوک ورګوري نه، او هغه تاریخونه له هغو منطقو څخه ټول شوي. خیر، رابسو د ایجلینا او رازلیف خبرو ته. رازلیف وویل زه تا فرانسې ته رسول غواړم. ایجلینا وویل زه په داسې وخت کې تلل نه غواړم. خو رازلیف وویل ته پوهیږې چې بیا به څه کېږي؟ د مسلمانانو سپه سالار یا بل سالار به تا خپله وینځه وګرځوي. په یاد ولره وینځه میرمن نه بلکې خدمت کوونکي وي. په داسې حال کې چې ته ځان ملکه جوړول غواړې، راشه همدا غوره او ښه مناسب وخت دی. د دې ځای څخه باید ولاړ شو. فرانسې ته چې ورسېدو په خپلو کې به نکاح سره وکړو. موږ د باچاهۍ کورنۍ غړي یو. هلته به موږ ته درناوی او عزت را په برخه شي. کوم مال او دولت چې زه له ځانه سره وړم د هغو په لیدو باندې به ته هم حیرانه سي. د ایجلینا په شونډو باندې داسې مسکا راغله چې طنز پکې څرګند ښکارېده. رازلی وپوښتل آیا ته ما ته ځواب نه راکوې؟ ایجلینا وویل 2-3 ورځې صبر وکړه، بیا به ګورو. سبا سهار چې کله ایجلینا په اس باندې سپره شوه او د باندې ووته، نو خلکو په منځ کې راګیر کړه. مخکې به چې کله ولسي خلکو هغه ولیده نو ځانونه به یې ورڅخه قربانول، خو اوس ولسي خلکو د هغې په خلاف باندې ګوتنیونې کولې او سرغړونې ته تیار وو. خلکو چیغې وهلې او دا یې ویل پوځ د باندې څه کوي؟ پوځ ولې حمله نه کوي او محاصره ولې نه ماتوي؟ موږ خپل کوچنیان په لوږه باندې ساتو، خو پوځیان به په ګېډه ماړوي. موږ وږي یو، موږ ته خوراک راکړئ، موږ جګړه کوو. همدا چیغې او سورې وې چې په هر ځای کې ورسره ایجلینا مخامخ کېده. هغه جنرالانو ته هم ورغله، نو هغوی ورته وویل چې زموږ خوراکي شیان هم ختم شوي دي. پوځیانو د لوږې څخه 2 روغ رمټ اسونه وخوړل. دواړو جنرالانو ایجلینا ته وویل تاسې رازلیف ته ووایي چې ښار مسلمانانو ته تسلیم کړي. ایجلینا خپل رازلیف ته ورغله او هغه ته یې وویل چې د ښار دروازې خلاصې کړئ، خو هغه دا خبره ونه منله. ایجلینا وویل آیا ته د ولس او پوځ هموژنه غواړې؟ که مسلمانان په دې باندې پوه شول چې موږ د لوږې سره مخامخ یو او د جګړې وړتیا نه لرو، نو هغوی به حمله وکړي، بیا به ښار ته راننوځي او کورونه به چور او تالان کړي. نجونې او میرمنې به له ځانه سره یوسي او ولسي خلک او پوځیان به ټول ووژني. په دې برخه کې تاریخونه لیکي چې یو جنرال سپین بیرغ په لاس کې نیولی له دروازې څخه راووت. له هغه سره 4 سپاره ساتونکي هم وو او یو ژباړونکی هم ورسره ملګری و. موسی بن نصیر په آس سپور شو او د هغه مخې ته راغی. له هغه سره هم 2 سالاران ملګري شول او ژباړونکی هم ورسره شو. موسی بن نصیر د اندلسي جنرال سره روغبړ وکړ. د اندلس تاریخ لیکونکي ډاکټر کوندي له نورو شرطونو پرته د دې شرطونو یادونه کړې ده. لومړی دا چې د موریدا ټول پوځ ته اجازه ورکړی شي چې له دې ځای څخه بل چیرې ولاړ شي او هیڅ څوک پکې جنګي بندي ونه نیول شي. دویم دا چې پوځ ته خوراک ورکړل شي. ورونه تاسې پوهیږئ چې موسی بن نصیر رحمه الله کوم ځواب ورکړ؟ ستاسې به د خیبر غزا په یاد وي. که چېرته ژوند و ان شاء الله تعالی د سیرت النبوي صلی الله علیه وسلم په لړۍ کې به هغه غزا په تفصیل سره بیا تاسې واورئ چې په هغه غزا کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې کله د خیبر 2مه برخه ونیوله، نو د خیبر مشر خپل شرطونه ورته راوړاندې کړل. په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې خیبر موږ فتح کړی، اوس به شرطونه ستا نه وي، څه چې موږ وایو هغه به کیږي. نو په دې وخت کې موسی بن نصیر رحمه الله دې جنرال او له هغه سره راغلیو ته وویل آیا ماتې ما خوړلې او که تاسې؟ شرطونه به زما لخوا وي نه ستاسې لخوا څخه. که تاسې زموږ شرطونه نه منئ نو ستاسې پوځ به غشي، برچې او تورې وخوري. جنرال وپوښتل ستاسې شرایط څه دي؟ موسی بن نصیر رحمه الله چې یو زړور او د مسلمانانو فاتح امیر و، هغه وویل ستاسې ټول پوځ به وسله تسلیموي، ټول پوځ به زموږ جنګي بندیان وي. موږ 9 میاشتې محاصره او جګړه کړې. زموږ چې څومره زیان او تاوان شوی دی د هغه تاوان او قیمت اخلو. په ښار کې چې څومره سره زر دي هغه ټول به موږ ته سپارل کیږي. څرنګه چې ستاسې نیت روغ او سم نه ښکاري نو موږ ته به د شرایطو تر پوره کېدو پورې 2 کسان یرغمل راکوئ. د دې ښار ټول وړپوړي چارواکي به زموږ سره یرغمل وي. بیرته ولاړ شه. که تاسې دا شرایط قبلوئ
نو بیا ټول پوځ یو ځای ته راټول کړئ او ټوله وسله یو ځای ته راجمع کړئ او ټول لوړپوړي چارواکي ماته ژوندي تر دې ځایه راوله. دا د با ایمانه، جرأتمن، زړور او باتور اتل خبرې وې چې هغو کفارو ته یې کولې چې نن په هغو خاورو کې زموږ په پخوانی فتح شو وطنونو باندې راج کوي. په هغه وخت کې موسی بن نصیر رحمه الله د هغه خبرې په دې ډول ورغبرګې کړې. اندلسي جنرال هم لاړ. موسی بن نصیر خپل ټول پوځ او غازیان د حملې لپاره تیار او چمتو کړل. خو پوهېږئ چې څه وشول؟ الله جل جلاله په هر وخت کې له حق ډلې سره وي. هر وخت چې یو مسلمان الله ته تسلیم شي، د الله په لور باندې حرکت ور وکړي او په هر ځای کې الله حاضر او ناظر وګڼي او خپل ټول عملونه د الله جل جلاله د رضا لپاره وکړي، الله جل جلاله بیا داسې شرایط ورته برابروي چې د انسان په تصور کې هم نه راځي. تاسې خو د مریدا په هکله باندې مخکې معلومات واورېدل چې دا څومره یوه قوي او مضبوطه قلعه وه او په دې کې څومره پوځ او امکاناتو شتون درلود. خو دا چې الله جل جلاله د کفارو په زړه کې د داسې مخلصو مجاهدینو رعب ور اچوي او دوی ته خپلې د فتح لارې برابروي. په دې زموږ او ستاسې باید ټینګ ایمان وي. لږ ځنډ وروسته هماغه اندلسي جنرال یو ځل بیا له کلا څخه راووت. د هغه تر شا نږدې 50 نارینه او همدومره میرمنې را روانې وې. د هغوی له جامو څخه داسې معلومېده چې دا د ښار مخور خلک دي. جنرال موسی بن نصیر ته وویل دا تاسې له ځانه سره یرغمل وساتئ. زه یوازې یو وړاندیز کوم چې د دې کسانو سره باید د عامو بندیانو په شان باندې سلوک ونه شي. دا ټول لوړپوړي چارواکي او د بادشاهي کورنۍ غړي دي. پوځ وسله یو ځای ته راټوله کړې ده. تاسې اوس ښار ته داخلېدای شئ. موسی بن نصیر وویل د دې یرغمل شوو به موږ ټول ښه درناوی او عزت وکړو. ته پوهېږې چې موږ یرغمل ولې غوښتي دي؟ جنرال وویل زه د یوې ځوانې مېرمنې په هکله باندې څه ویل غواړم. د هغې نوم ایجلونا دی. دا د بادشاه راډریک کونډه ده. ستاسې په وړاندې ښایي د هغې کوم اهمیت نه وي، خو زموږ د پوځ او ولس لپاره دا د قدر وړ او د عبادت وړتیا لري. موسی بن نصیر وویل د دې لپاره چې ستاسې د بادشاه کونډه ده؟ اندلسي جنرال وویل داسې نه ده سپاه سالار. څرګنده نه ده چې راډریک بادشاه تر شا څومره کونډې پرېښي دي. د دې مېرمنې اهمیت او حیثیت په دې زیات دی چې د مریدا خلک او پوځ چې څومره قربانۍ ورکړې هغه د همدې ایجلونا برکت او همت و. هغې د دې ښار کوچنیان او مېرمنې هم له تاسې سره وجنګولې او که خوراکي شیان بند شوي نه وای نو تاسې دې ښار ته رانږدې کېدای هم نه شوای. دې مېرمنې شپه او ورځ د پوځیانو او ښاریانو همت او حوصله پورته کوله او هغوی یې تازه ساتل. تاسې ښایي هغې ته په دې باندې سزا ورکړئ چې د دې په سبب باندې تاسې ته دومره تاوان او زیان ورسېد او هغه جنګي مجرمه وبولئ. زه پر تاسې باندې کوم شرط نه لګوم، خو دا وړاندیز درته کوم چې د دې درنې مېرمنې عظمت پایمال نه شي او د هغې حیثیت خوندي پاتې شي. موسی بن نصیر رحمه الله وویل موږ هم د داسې مېرمنې عزت او درناوی کوو. موږ د عظمت او عصمت ساتونکي یو. په مېرمنو کې هغه کومه یوه ده؟ زه د هغې لیدل او کتل غواړم. جنرال د مېرمنو په لور باندې وکتل او بیا په سر سره اشاره وکړه. یوه مېرمن چې تورې جامې اغوستې او په مخ یې تور نقاب او پرده اچولې وه مخکې راغله. دا یوازینۍ مېرمن وه چې په خپله څېره یې نقاب او پرده اچولې وه. د نورو ټولې څېرې لوڅې وې. دا ایجلونا وه چې په مخ یې توره جالۍ راغوړولې وه. جالۍ نرۍ او نازکه وه. له هغې څخه یې شنې سترګې او ښکلې څېره څرګندېده، خو په پوره ډول نه ښکارېده. د هغې ونه لوړه او تګ یې دروند و. د هغې ټول بدن زړه راښکونکی و. موسی بن نصیر وویل زه د دې څېره بې نقابه لیدل غواړم. ایجلونا په خبرو پیل وکړ او ویې ویل زه یوازې هغه چا ته خپله څېره ښکاره کوم چې زما سره نکاح کوي، خو زه د هغه چا سره نکاح کول غواړم چې هغه بادشاهي رتبه او درجه ولري. زه د چا وینځه او ملګري جوړېدل نه غواړم، بلکې مېرمن ګرځېدل یې غواړم. که زما سره چا زور او جبر وکړ دا به زما او د هغه سړي د ژوند اخري ورځ وي. زه ملیکه وم او ملیکه باید پاتې شم. آیا تاسې دا ونه ویل چې موږ د عظمت او عصمت ساتونکي یو؟ موسی بن نصیر وویل زه په خپله ژمنه اوس هم ولاړ یم. زه د ټول اندلس مېرمنو او نجونو ته په درنه سترګه ګورم، خو ستا د وقار او زړورتیا پوره درناوی ساتو. ته به د هیچا وینځه او ملګري نه ګرځې.
یو فرانسوي تاریخ لیکونکي ډان پاسکال لیکلی دی چې د ایجلینا په حسن او ښکلا کې جادو و، خو د هغې په خبرو او اشارو کې بل شانته جادو او اثر و. د موسی بن نصیر سره چې د هغه زامن او نور سالاران وو، هغوی ټول د ایجلینا د خبرو، زړورتیا او رښتیا ویلو څخه دومره اغېزمن شول چې اثر یې په خبرو کې څرګندېده. ورونو، د مسلمانانو لښکر د موریدا ښار ته ننوت. د موسی بن نصیر په قیادت کې هغه لومړی حکم دا وکړ چې د موریدا ټول پوځ او ولسي خلکو ته دې خوراک تیار شي او هیڅوک باید وږي پاتې نه شي. د هغوی خپل ساتل شوي خوراکي شیان دې بازار ته وړاندې شي. ورونو، تاسې فکر وکړئ د مسلمانانو فاتحینو له کفارو سره څومره نرمي، شفقت او مهرباني درلوده. ورشئ تاسې اوس غزه وګورئ چې آیا یو بوتل اوبه د همدې ظالمو او جابرو کفارو لخوا یو مسلمان ته ورکول کیږي؟ مسلمانانو هم په هغه وخت کې هر ډول قوت درلود او هر څه چې غوښتي وای هغه یې کاوه. خو دوی چې اوس ځانونو ته د بشر ټیکهداران وایي او روزانه بشر خوري، یو ځل د مسلمانو فاتحینو تاریخ هم وګوري چې هغوی د دوی له تیر نسل سره کوم ډول رویه او اخلاق کول. موسی بن نصیر رحمه الله پوهېده چې دوی وږي دي او ډوډۍ ته ضرورت لري، نو خپل پوځ ته امر وکړ چې خوراکي شیان دې دوی ته وویشل سي او کوم چې اضافه دي هغوی د بازارونو کې وپلورل شي. ورونو، د موریدا فتحه څه عادي کارنامه نه وه. د ډبرو او خښتو په اساس دا ډیره کلکه او قوي کلا وه، خو د جوش او جذبې په لحاظ تر ټولو قوي او کلکه وه. دا یوازینۍ کلا وه چې د هغې محاصره کولو امکان نه درلود. موریدا د طلایتلې څخه هم ډیر مهم ښار و، ځکه چې هغه دیني مرکز او د بطریق اعظم د کېناستلو ځای و. موسی بن نصیر د ښار او نورو سیمو د سمبالولو لپاره عربي چارواکي او ښکتني چارواکي اندلسي خلک وټاکل. دا ځانګړی حکم وکړ چې د هر چا څخه باید دومره مالیات او خراج واخیستل شي چې د هغه وسه او توان رسیږي. هغه د دې ته اړ نه شي چې کوچنیان یې وږي پاتې شي. بطریق اعظم د څو نور راهبانو سره د موسی بن نصیر لیدلو ته راغی. دا وخت موسی بن نصیر رحمه الله د ښار لیدلو ته وتلی و. په ښار کې یو میدان و چې هلته پوځیانو ته پوځي روزنه ورکول کېده او هم د لوبغاړي کار ورڅخه اخیستل کېده. موسی بن نصیر د دې میدان کتلو ته وتلی و. هغه د احوال ورکړل شو چې بطریق اعظم له هغه سره لیدل غواړي او هغه وایي چې امیر څه وخت ماڼۍ ته راځي. موسی بن نصیر سمدستي روان شو. موسی بن نصیر چې بطریق اعظم د څو پادریانو سره د میدان په غاړه باندې ولاړ ولید، نو له سپرلۍ څخه راښکته شو. بطریق اعظم وپوښتل، ښاغلی امیر به څه وخت په دربار کې کینی؟ زه خپل وړاندیزونه مخکې کول غواړم. ورونو، پوهېږئ چې د مسلمانانو متواضع، زړور او باتور امیر هغه ته څه وویل؟ موسی بن نصیر په خندا سره وویل، تاسې خو تیار او حاضر یاستئ. همدلته دربار جوړ دی. موږ ټول د الله جل جلاله په دربار کې ولاړ یو. د بندګانو هیڅ دربار نه وي. همدلته راځئ چې کینو. ورونو، دا په هغه وخت کې د مسلمانانو متواضع امیران ول چې په عادي ځمکه به له خلکو سره کېناستل او مسایل به یې حلول. په دې اړه باندې غواړم چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یوه کوچنۍ وینا او له هغه څخه وروسته یوه لنډه واقعه بیان کړم. له هغه څخه وروسته به راوګرځو زموږ او ستاسې د دې برخې دوام ته. ورونو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې د اسلام یو ډیر ستر، زړور، متواضع او بادیانته خلیفه تیر شوی، هغه وایي چې د خاصو خلکو د ګناهونو په وجه هم خلک هلاکیږي او د عامو خلکو د بدو اعمالو په وجه باندې خاص خلک نه هلاکیږي. یعنی د کومو د بدو اعمالو په وجه چې عام خلک هلاکیږي هغه حاکمان دي او په همدې اساس الله جل جلاله فرمایي، ژباړه، تاسو د هغې فتنې څخه وویریږئ چې په تاسې کې یوازې ظالمانو ته نه رسیږي بلکې اثر به نورو خلکو ته هم ورسیږي. ورونو، دا چې د حاکمانو په عدل سره پراخي او د دوی په ظلم سره په نعمتونو کې کمی راځي، د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په روایت کې یو عجیبه واقعه ده. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ویلی دي چې د بادشاهانو نه یو بادشاه و
چې په خپل مملکت کې په خفیفه طریقې سره ګرځېده. په یو شخص باندې راغی چې د لنګې غوا خاوند و. نو دې شخص پادشاه ته خپله غوا ولوشله چې د 10 غواګانو د شیدو یا په یو اندازه وکړه. پادشاه د زیاتو شیدو نه تعجب وکړ او په زړه کې دا خبره راغله چې په غصب سره د دې شخص نه دا غوا واخلي. نو کله چې سبا شو او پادشاه ته غوا ولوشله نو د پرون په نسبت همدې غوا نیمې شیدې وکړې. پادشاه ورته وویل چې د شیدو د کموالي څه وجه کېدای شي؟ آیا پرون دې غوا په بله چراګاه کې څرولې وه؟ هغه شخص ورته وویل چې داسې نه دي شوي، لیکن زه ګمان کوم چې زموږ بادشاه به په غصب سره زما د غوا د اخیستلو اراده کړې وي. ورونو، دغه کس نه پوهېده چې همدا بادشاه دی. نو ځکه یې شیدې یا پوی کمې شوې، او دا ځکه چې د وخت حاکم چې کله ظلم وکړي او یا د ظلم کولو اراده وکړي نو برکت ختم شي. نو بادشاه په زړه کې د الله جل جلاله سره په همدې ځای باندې عهد وکړ چې دی به دغه غوا له دې کسه په غصب سره نه اخلي. نو چې کله سبا شو او غوا یې ولوشله نو پوره شیدې یې وکړې. نو بادشاه توبه وایسته او په راتلونکي کې د الله جل جلاله سره د عدل کولو عهد وکړ. ورونو، دا چې د دې عجیبې واقعې په پای کې د عدل او انصاف په حکله باندې خبره راغله، نو د عدل او انصاف په حکله باندې 10 بنیادی اصول د امام غزالی رحمه الله له نظره په کتابونو کې راغلي دي. د اسلامي امت لوی محسن امام غزالی رحمه الله د عدل په اړه 10 اصول ذکر کړي دي چې د دې په تحقیق سره په ټولنه کې ټول مشکلات ختمېدای شي او دغه ټولنه د ترقی او کامیابی په لوري باندې په زړه پورې پرمختګ کولی شي. که د وخت هر حاکم دغه اصول عملي کړي، هیڅ چیرې به هم دی له مشکل سره مخ نسی. دی به د رعیت نه مطمئن وي او رعیت به له ده څخه چې هغه 10 اصول دا دي. اول، د وظیفې او منصب پیژندنه. دوهم، د نیکو علماو سره لیدنه او مشورې کول. دریم، خپل ما تحت حاکمان تر کنټرول لاندې راوستل. څلورم، تواضع او برداشت لرل. پنځم، خپل ځان له نورو څخه اوچت نه ګڼل. شپږم، د مسؤلیت احساس کول. اووم، په خوراک او لباس کې عادي ژوند اختیارول. اتم، د نرمۍ په ځای کې نرمي او د سختۍ په ځای کې سختي کول. نهم، د شریعت په حدودو کې خپل قوم خوشحاله ساتل. لسم، د الله جل جلاله رضا ته ترجیح ورکول. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په یو حدیث شریف کې فرمایلی دي، چا چې د خلکو د ناراضۍ په مقابل کې د الله جل جلاله رضا ته ترجیح ورکړه نو الله جل جلاله به ترې راضي شي او الله تعالی به دا ناراضه مخلوق هم له ده څخه راضي او خوشحاله کړي. او چا چې د الله جل جلاله د رضا په مقابل کې د مخلوق رضا ته ترجیح ورکړه او الله جل جلاله یې ناراضه کړ نو الله تعالی به دا راضي مخلوق هم ترې خفه کړي او په همده به مسلط کړي. ورونو، دا چې موږ او تاسې له موسی بن نصیر رحمه الله سره یو نو بحث بلې خواته نه بیایو. راګرځو خپلې کیسې ته. موسی بن نصیر رحمه الله په خندا وویل، تاسې خو تیار او حاضر یاستئ، همدلته دربار جوړ دی. موږ ټول د الله جل جلاله په دربار کې ولاړ یو، د بندګانو هیڅ دربار نه وي، همدلته راځئ چې کینو. موسی بن نصیر هلته په ځمکه کېناست. تاریخ لیکونکي ډان پاسکال لیکلي چې بطریق اعظم په ځمکه باندې د کېناستلو څخه ځان ساته، ځکه چې هغه ډیره نوې او پاکه چپن اغوستې وه. د چپن لاندې پتلون اغوستی و، د هغه بوټان ځلېدل. د هغه په څېره باندې حیرانتیا خپره وه چې یو فاتح سپه سالار په سپېره ځمکه کېناست. بله دا چې بطریق اعظم ځان بادشاه باله نو هغه په ځمکه کېناستل د ځان لپاره سپکاوی باله. موسی بن نصیر بطریق اعظم ته وویل، راځئ دلته کښېنئ، زموږ دستور او طریقه همدا ده. په هر ځای کې چې څوک شکایت یا وړاندیز وکړي موږ هلته ورته کینو او کار خلاصو. د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.